بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې د ځینې حیوانانو د غاښونو به یې ګورول سوي رژېدلي، داسې رژېدلي وي، نیمه یې بلکل ختم سوي، نو د لوړې خوا څخه داسې رژېدلي وي، نو د دغه حیوانانو قرباني صحیح ده او که نه ده؟ محترمینو، که چیرې د ده غاښونه دومره رژېدلي وي چې بلکل دی پر خوراک باندې قدرت نه لري، نو د داسې حیوان قرباني نه ده جایز. او که چیرې دی رژېدلي دي څه، لیکن پر خوراک باندې قدرت لري، شی په ماتولی سي، خوراک پکولی سي، نو بیا قرباني جایز ده. په حواله سره د فتاوا هندیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 298، بدایع صنایع جلد نمبر 5 صفحه نمبر 15، دغه رنګ البحر رایق جلد نمبر 8 صفحه نمبر 106، فتاوا شامی جلد نمبر 6 صفحه نمبر 340، تکمیله فتح القدیر جلد نمبر 8 صفحه نمبر 410، د قربانی د مسائل انسایکلوپیډیا صفحه نمبر 152. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن سلیم صاحب.